البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه والصلاة والسلام على رسول الرحمة نبي السلام إمام الهدى صاحب التاج والميراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به غمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ورضي الله عز وجل عن أصحاب الكرام البررة الذي نور الكون بأنوار القرآن الكريم وعطر العالم بعطور المعارف النبوية على صاحبها ألف سلام وتحية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المساجد مجالس الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کم ماشومان چې پیږي نو هغه سار کوي، کم نه پیږي نو هغه ولېږي، نو شور به نه کوي. کینې ماشومان خپل خپل ځای باندې کینې. زما محترم مسلمانانو ډېر خوش قسمته ستاسو مسجدم زیر تعمیر دی او ډانچې ختلې ده، لنټر به کېږي انشاءالله، او ستاسو مدرسم جوړه شوه، د هغې م افتتاح ده. الله دې ستاسو دا مسجد مدرسه په تعمیر اعمالو باندې آباده کړي او ستاسو د دې علاقې دپاره د الله د هدایت او د خوشحالو یو غټ مرکز جوړ کړي او زمونږ ستاسو په زړه کې د الله پاک د مسجد د مدرسې د عالمانو او د قرآن او د حدیث او د داسې مبارکو مجالسو قدردانی پیدا کړي. زما محترمو مسجد آبادی منگ تاسو با آبادی، مدرسه آبادی منگ تاسو با آبادی. اللہ دی نکی مسجد مدرسه غیر آباد شوا، منگ تاسو با غیر آباد شو. ځکه کم مسجد په تعمیر اعمالو باندې آبادی ټولې محلې ته دعا کوي الله د دوی کورونه آباد کې ځای آباد کړي، او کم مسجد چې په تعمیر او اعمالو باندې غیر آباد شي خیرې کوي الله د دوی کورونه غیر آباد کې ځای غیر آباد کړي. او زما محترم مدارس آبادی کله چې الله پاک غضب او غصه کې راشي، گناهونه دي، نافرمانی دي، فحاشی ده، اوریانی ده، بی حیائی ده، بی پردگی ده، رسمونه دي، رواجونه دي، د جهالت طریقې دي، د انګریزانو طریقې، د هندوانو طریقې، د یهودو نصارو طریقې، د الله احکامات روزانه ماتیږي، د پیغمبر الاسلام طریقې ماتیږي. په معاشره کې غیبت دی، چغلی ده، لایانی ده، دروغ دی، په دروغ قسمونه دي، په بازار کې خیانت دی، ملاوت دی او دوکه ده. الله دی گناهونو ته وګوري، غصه کې راشي، غضب کې راشي او فیصله وکړي چې په دې ټول علاقه باندې عذاب نازلو. وګوري په دغه علاقه کې مسجد دی، مدرسه ده، مکتب دی، جامعه ده، ماشومان را جمع شوي، قاری صاحب ورته قرآن ښیي او ماشومان په دې وړو ژبو باندې د الف باتا وازونه کوي، ناظره وایي، قاعده وایي، حافظان جوړېږي، حافظان دور کوي، سپارې اړوي. الله چې دې ماشومانو ته وګوري اکثر نابالغ دي، معصوم دي، بے گناه، بے خطا، غیر مکلف، د دوی خو د سره ملامه شته نه، او د دوی دا وازونه، دا وړې وړې ژبې، دا تلاوت، دا د الله د کلام تلاوت. الله چې دې خلکو ته وګوري د الله غصه سړه شي، اراده بدله شي او خپل فیصله واپس کی، دا غټول علاقې نه عذاب واپس کی. زما محترم او زمنګ مسجد مدرسه آبادی منګ تاسو به آبادی، په منګ به عذابونه نه راځي. خپل مسجد خپل مدرسه دا آباد ساتو. مساجد دا د الله کورونه دي. زما محترم او پټولو کې غټ مسجد پټول دنیا کې دا بیت الحرام کمزې چې بیت الله شریف دی
دا د الله کور دی الله دې موږ تاسو ته زیارت بار بار را نصیب کی نو بیت الله شریف د الله کور دی دا په ټوله دنیا کې د ټولو نه غټ مسجد دی او په دغه مسجد کې یو مونځ په 1 لاک مونځونو باندې بدلیږي دغه بیت الله شریف ته کتل عبادت دی 5 من العباده 5 سيزونو ته کتل عبادت دی النظر الى الكعبه بیت الله شریف ته کتل عبادت دی النظر الى زمزم زمزم بو ته کتل عبادت دی النظر الى المصحف قران ته کتل عبادت دی النظر الى وجه الوالدين د مور پلار مخ ته کتل عبادت دی النظر الى وجه العالم د عالم مخ ته کتل عبادت دی نو بیت الله شریف ته کتل عبادت دی شپږ شل رحمتونه په بیت الله شریف باندې 24 غنټې نازلېږي شپېتا غا چاته ملاویږي څوک چې هلته طواف کوي سلويخ هغه چاته ملاویږي څوک چې مونږ کوي او شل هغه چاته ملاویږي څوک چې بیت الله شریف ته ګوري نو د بیت الله شریف ته کتل عبادت دی او په دغه مسجد کې یو مونږ په 1 لاک مونږونو باندې بدلی او زما محترم دویم مسجد دا مسجد نبوي دی پیغمبر علی السلام چې د مکی مکرمه مدینه منوره ته هجرت وکړ نو په مدینه منوره کې د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په کور کې پیغمبر علی السلام پاتې شو 15 میاشتې یا 6 میاشتې او دا غي نه پس صحابه کرام سره مشوره وکړه چې دلته مسجد جوړو مدرسه جوړو او دا غي د لپاره مناسب ځای پکار دی چې ځای وکړه په مدینه منوره کې یو پلاټ دی پیغمبر علی السلام هغه پلاټ خوښ کو شپېته غزه اوږد دی 50 غزه پلن دی وی معلوماتو کې دا زید چا دی دا به په بای باندې والو دی ځکه کې به مسجد جوړ کو مناسب دی د مسجد لپاره چې معلومات یو کنو په مدینه منوره کې دوه ماشومان یتیمانانو دا غوي پلاټو تراغه ماشومان راوستل دا د ماشومانو پلاټ دی پیغمبر علی السلام فرمایل دا زید د مسجد لپاره مناسب دی نو دا سی بو کو دوی له پیسې ورکو دا زیبت په بای والو دلته بد الله کور جوړ کو ماشومان ډیرو خيارو وې د الله رسول موږ پیسې نالو موږ الله له اسی ورکو پیغمبر علی السلام ته فرمایل وې تاسو ماشومان نابالغ یتیمانان پیسې به خامخا درکو او قیمت معلوم کړي د دې ځای قیمت سدي هغه وخت کې د غزي قیمت لس اشرفي مقرر شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا غزمه کې پیسې ورکړي څومره خوش قسمت وو د هغه دور نه دی وخت پورې څومره مسلمانان را روان دي مدینه منوره ته او قیامت پورې برازي د ټولي دنیا مسلمانان او په دغه مسجد کې منځونه کوي تلاوتونه کوي ذکرونه کوي دعاګانې کوي په رمضان کې تراویح کوي ختم کوي اعتکاف کوي د روزي مبارک سلامونه کوي دا ټول اجرونه ثوابونه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په عملنامه کې لیکل کیږي ځکه د مسجد د پر لومبنې زمکه غوي غشته ده زما محترم زمکه او شو په لس اشرفو باندې پیغمبر علی السلام صحابه کرام سره مشوره وکړه چې اوس دا مسجد جوړو دا د الله کور دی دا زموږ تاسو د ټولو کور دی نو د مسجد لپاره مشوره شو تعمیر شروع شو او پیغمبر علیہ السلام فرمایل صحابه کرامو ته د بخاری شریف روایت دی من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چا مسجد جوړ کو الله بول جنت کې کور جوړ کی صحابه کرامو چې دا وریدل نو هغه په شوق او ذوق باندې خدمت شروع دا خختی او دا بلاکونه او دا سیمټ او دا سریا او دا تیار چت او دا لنټر او دا چوکا دا غوخ کې نه و د اسلام ابتدایي دور دی د غربت دور دی تعمیر شروع شو د خټو د ګټو د لوټو نه مسجد ډانچه شروع شو هر صحابي لګیا دی خدمت کوي عشره مبشره صحابه کرام لګیا دي خلفای راشدین لګیا دي په خپل پیغمبر علی السلام په دې مسجد کې خدمت کوي ځکه دا ځان له جنت کور جوړو هر صحابي دا سوچ کوي چې دا زما د جنت کور دی دا زما د آخرت کور دی ځان له جنت کور جوړو یو صحابي بارک راضي سعد ابن عباده رضی الله عنه هغه به دو غټي روچتولې پیغمبر علی السلام ورته وکتل وې دا غټ ډېر درنې دي ته دو ولې روچتي نو هغه صحابي ورته فرمایل
وی د الله رسول ځان له د جنت کور جوړوم او زم چې ما ته ډبل اجر ملو شي زکه دوه غټي روچتو ځان له د جنت کور جوړو د مسجد ډانچه شروع شو او صحابه په شوق او ذوق لګیا دي خټي غټي لوټي او تعمیر کې خدمت کوي زنانو سوال جواب رولېګ صحابياتو خپل قاصد رولېګ او پیغمبر علی السلام ته عرض کی چې زنانه ور علی غلیم اغوی وی چې زمونږ بزړه غواړي چې ځان له د جنت کور جوړ کو جنت خو زمونږ تاسو د ټولو مقصد دی د ژوند چې الله پاک مونږ تاسو ټول جنتیان کی فمن زخزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز کوم انسان د جهنم نه بچ کړي شو جنت ته داخل کړي شو دا غټه کامیابی ده الله دې مونږ تاسو ټول تر نصیب کی نو زنانه وی چې مونږ هم ځان له د جنت کور جوړول غواړو خو بار درتلی نشو ځکه زنانو د پاره پرده فرض ده نو مونږ خو بار دروتی نشو بار خو نارینه دي نو زمونږ د پاره هم څه سوچو کوي څه مشوره وکي ځکه چې پیغمبر علی السلام یو ځل په مسجد کې د صحابه کرامو نه تپوس کوي ما خیر للنساء زنانو د پاره بهترین عمل کم یو دی چې هغه ته یو عمل نه رسی بهترین عمل صحابه کرامو مختلف جوابونه وکړل چاویل منځ چاویل روزه زکات حج تلاوت تهجد صدقه خیرات مجلس ختم شو پیغمبر علی السلام د چا په جواب باندې مطمئن نشو صحابه کورونو تلاړل علی رضی الله عنه چې کور تلاړل د فاطمه رضی الله عنها نه تاسو وی بابا جان دی او تاسو خو چا مناسب جوابونه ست تاسو ما خیر للنساء زنانو د پاره بهترین عمل کم یو دی چې ته یو عمل نه رسی فاطمه رضی الله عنها او ته فرمایي د دې خوري رسان جواب تاسو نه ک څه جواب دی وای راته خیر لهن الله يرين الرجال ولا يرونهن زنانو د پاره بهترین عمل چې دوی سړو ته نه ګوري او سړی دوی ته نه ګوري پردا دې ته یو عمل نه رسی علی رضی الله عنه د کور نه وروته او د پیغمبر علی السلام خدمت کې حاضر شو او اجازه جواب ویم خیر لهن الله يرين الرجال ولا يرونهن زنانو د پاره بهترین عمل چې دوی سړو ته نه ګوري سړی دوی ته نه ګوري پردا دا بهترین عمل دی پیغمبر علی السلام ته پوښتنه کو چې تاسو غدل تناس وی دا جواب درته چاو خو نو صحابه خو دروغ نه وی علی رضی الله عنه ورته فرمایل کور ته لاړم دارته فاطمه رضی الله عنها دا جواب خو پیغمبر علی السلام فرمایل انها بضعه مني فاطمه زما د زړه ټوکړه ده او د زنانو د پاره بهترین عمل دا د پردي عمل دی دې ته یو عمل نه رسی او پرده فرض ده حدیث کې راځي للمرأه ستران الزوج والقبر د زنانو د پاره دوه پردي دي یا خاوند دی یا قبر دی پرده بهترین عمل دی د وجنه پیغمبر علی السلام صحابه کرام ته فرمایل وی تاسو د شپې په تیاره کې خپل ناویانې پټې کړئ د دې حدیث مطلب څه دی د دې مطلب علماء کرامو بیان کړي چې د نور پرانا کې ناوی مراولي د شپې په تیاره کې ناوی پټه کړي مدینه منوره کې بجلی نه و رخصتی بچ کېدا نو د ماخام په تیاره کې بناوی رخصتی دا او حدیث کې دا راځي چې ناوی په تیاره کې پټه کړي په جورابو کې دستانو کې بورقه کې او بیا د شپې په تیاره کې پټه کا ځکه زنانو د لپاره بهترین عمل د پردې دی الله دې رحم وکړي نن سبا تاسو دې جنجونو ته وګورئ پیغمبر علی السلام د ناوی د پردې خیال ساتلی په دې جنجونو کې څومره بې پردګي وشي او بیا چې الک په پالنګ باندې خېږي څومره د نارینه او زنانه اختلاط وشي او په دې ودونو کې په دې شادي حالونو کې په نخو کې نکریزو کې اوراګانو کې په جنج کې په پالنګ کې څومره د زنانو د پرده د الله حکم ټوټي ټوټي شي حلال کې دا پرده فرض ده نو زما محترم زنانو سوال جواب ولېږي چې د الله رسول منګ هم ځان له جنت کور جوړول غواړو خو بار نارینه دي منګ درتلی نه شنو منګ د پارم څه سوچ او مشوره وکړي پیغمبر علی السلام داغه صحابه کرامو سره مشوره کوي او د صحابیاتو د جذبي قدر کوي مشوره او شو په کې صحابه کرامو مختلف رائے ورکړي پیغمبر علی السلام فیصله په دی وکړه وې دا سيو کې چې د سار نواله د ماسوتنه پوری تاسو مسجد کې منظم کوي او تعمیرم کوي
ځان له جنت کورم جوړوي خو چې ماسکوتن جمع وشي نو بیا به کور ته نیغ ځئ بیا به د شپې بار یو قسم نه روځئ فیصله په دې وشوه د ورځې به په مسجد نبوي کې تاسو خټې لوټې کوئ ځان له به د جنت کور جوړوئ د شپې په تیاره کې د ماسخوتن د مونځ نه پس زنانه به راځي مسجد کې به خټې لوټې کوي ځان له به د جنت کور جوړوي دا د مسجد نبوي دیوالونه دا صحابه کرامو او صحابیاتو د پیغمبر علیه السلام په نگرانی کې په شریکه باندې اوچت کړل په اخلاص باندې په خوشحالۍ باندې په مینه باندې په محبت باندې او هر یو سوچ دا کوي چې دا ځان له د جنت کور جوړو او چې کله ډانچو خطا نو بیا چې کله چته چو نو دا نه دا لرګي او نه دا چوکا او نه دا تیار چتو نه لنټرو نو د قجوري تنې په واچول او به په د قجوري شانګي واچولي باران بو شنو مسجد نبوي تبا باران وبراتلینو لاندې بخټه جوړې شو لس کاله په ګډیونه د بل شوی خو مسجد چې کله جوړ کړو د مسجد مخې ته یو دونکاچا جوړ کړه دا غینو مصفا دا د پیغمبر علی اسلام د مدرسې د مسجد مدرسه وا لکه څنګه چې تاسو مسجد دی خو کې مدرسه ده مسجد جوړ شو ور سره مدرسه هم جوړ کړه دا مدرسې ولی جوړ کړه زما محترمو دا صحابه کرام ټول د مدینه منورې اوسیدونکو نو اکثر د بار نه راغلی مسافرو سلمان فارسی د فارس نه راغلی صہیب رومی د روم نه راغلی بلال حبشی د حبشی نه راغلی ابو هريره رضی الله عنه د یمن نه راغلی دا صحابه د لری لری نه راغلی مسافرو په مسجد نبوي او په صفه مدرسه کې به پاتې کېدل دلته به د پیغمبر اسلام نه دین زده کو قران به زده کو احادیث به زده کول نو مخامخ مدرسه هم جوړ کړه د پیغمبر علی السلام په مدینه منوره کې لومبنۍ مدرسه و او د پیغمبر علی السلام په ژوند کې د دې مسجد په دویم ځل باندې توسيع وشو کله چې خیبر فتح شو وکاله پس نو پیغمبر علی السلام مجمع زیات شو صحابه کرام زیات شو او مسجد شپېته غزه اوګد دی 50 غزه پلن دی نو ورکوټه مسجد نو به په مسجد کې توسيع وکړه بیا یو دوباره کچا مسجد جوړ ک خو سل غزا اوګد شو او سل غزا پلن شو دا مسجد پیغمبر علی السلام جوړ ک خو کچا مسجد بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانہ کې ممدا کچا مسجد دی سل غزا اوګد دی او سل غزا پلن دی بیا د عمر رضی الله عنه په دور کې لکشا نور توسيع شو کولاو شو مسجد خو هغه کچا جوړ ک بیا د عثمان رضی الله عنه دور چرالی نو عثمان رضی الله عنه صحابه کرام سره مشوره وکړه چې دا مسجد شهید کوم او پوخه جوړوم نو ډیرو صحابه کرام خو نو خو پیغمبر علی السلام په خپل ژوند کې کچا مسجد جوړ کړی دا غوی یو نه خده نو دا غوی زړه نو چې دا مسجد کچا روان شي او پوخ جوړ شي عثمان رضی الله عنه ورته فرمایل وې د یو سو وجونه دا مسجد په خو لومبنۍ وجه دا چې بیت الله شریف زمونږ تاسو د ټولو قبله دغه طرف ته موږ مونږ کو هغه بیت الله شریف پوخ جوړ دی د غټو نه جوړ دی بیت المقدس په شام کې چې کوم غټ مسجد دی د غر د پاسه جوړ دی شپېته جربه دی 240 کنال رقبه ده داغي پلنوالی کم دی منځ کې بګی داسې شپږ ستنې لګېدلې دي او داسې اوږدوالی 2 ستنې دي نو دا غټ مسجد دی او لسې دروازې دي او ګیر چاپیره ته برمډه جوړه ده هغه مسجد چې دی نو هغه هم پوخ دی ولس میاشتې دا د مسلمانانو قبله پاتې شوې ده نو هغه مسجد هم پوخ دی نو زه ویم چې دا مسجد نبوي هم زه پوخ جوړ کړم او بل دا چې پیغمبر علی السلام په زمانہ کې مسجد کچو خو هغه وخت کې د مدینه منوره کې ټول کورونه کچو اوس زه ګورم چې غیر چاپیره کورونه پاخه شونو چې دا کورونه پاخي او مسجد کچي دا مناسب نه ده بل د بار نه ملمانه راځي کابل ته اسلام ورسید مصر د عمر رضی الله عنه په دور کې فتح شو او داسې الجزائر مراکش او داسې ډیر ملکونه دا د عثمان رضی الله عنه په دور کې فتح شو نو دا مسلمانان به ټول دلته راځي مدینه منورې ته د دین د زده کړې لپاره دا د پیغمبر اسلام مسجد به ګوري نو غوي چې ګوري چې دا کورونه ټول پاخه دي او مسجد کچا دي اصله دا غوي ځل کې د الله د کور بارک نور څه خبرې راشي نو کوشش دا کو چې دا مسجد پوخ جوړو او زی په خپل ذاتی پیسو باندې جوړو
په خپل ذاتی پیسو باندې ځکه ما د پیغمبر علی السلام نو اوریدلی دي چې چا مسجد جوړ ک او څومره په اخلاص او په مینه جوړ ک دقه سی بور الله جنت کې کور جوړي نو زه غواړم چې زما د جنت کور ډیر مزیدار وي دا مسجد زه په خپل پیسو باندې جوړو نو عثمان رضی الله عنه به دا مسجد عجیبه جوړ ک د اټلی نه ورلا ټایل روغخته منقش کانی او د برمانه ورلا د ساګوان لرګي روغخته او مسجد مزیدار پوخ جوړ ک او د استنو له ورله د سرو زروبو ورکړي چته په د تختو واچو د لرګي او غیله به د سرو زروبو ورکړي ناشنا مزیدار مسجد جوړ ک وې زه غواړم چې زما جنت کې کورم داسې خېستي او به وخت سره د مسجد توسیع کېدا استاد چې وګوري دا څومره لوی مسجد دی او ټولي دنیا مسلمانانه مدینه منوره ته روان دي زما محترم دا مسجد او مدرسه داسې په اخلاص باندې جوړه شو چې پیغمبر علی السلام به صحابه کرامو ته فرمایل تعلموا العلم معنی علم زده کوي وعلموه الناس او دا علم به نور خلق ته رسوي تعلموا القرآن معنی قرآن زده کوي د قرآن ناظره د قرآن تجوید ترجمه تفسیر دا زده کوي وعلموه الناس او دا به نور خلق ته خي تعلموا الفرائض معنی علم میراث زده کوي وعلموها الناس او دا علم میراث په ټولو انسانانو ته خي د دې تعلیم به ورکوي دا دین تاسو سره امانت دی بلغوا عني ولو آیه که یو آیاتم در سره غب نور خلق ترسوي دا امانت دی فليبلغ الشاهد الغائب تاسو حاضرین غایبین ته د اسلام پیغام رسوي ان الله بعثني كافة للناس رحمه فادوا عني د ټولي دنیا د انسانانو د پر الله رحمت را لګلم زما دا رحمت دا دین دا اسلام دا قران دا حدیث دا والے دا پیغام به ټولي دنیا ته رسوي نو زما محترم صحابه کرام دا مسجد او مدرسه ډیره په اخلاص باندې جوړه شوی و او دغه مدرسې طالب علمان صحابه کرامو او هغه دا قران زده ک علم حاصل ک او دا پیغام به ټولي دنیا ته رسول دي عمر ابن العاص رضی الله عنه مصر فتح کړی دي او مصر فتح کو په مصر کې یو غټه مدرسه جوړ کړه او دا غوی نه پس بیا دا غوی زوی دا مدرسه مخ کې بوتلې ده ابو درداء رضی الله عنه شام تلاړ په دمشق کې یو غټه مدرسه جوړ کړه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کوفه تلاړ او په کوفه کې یو غټه مدرسه جوړ کړه او د مشکات شرح د توضیحات په کې مولانا فضل محمد صاحب رحمه الله لیکلی چې په دغه مدرسه کې په هغه دور کې ډیر د خپل وخت لوی لوی صحابه کرام او تابعین دا شاګردانو او ډیر زره طالب علمانو په هغه مدرسه کې په کوفه کې حالان کې نه اخبارو او نه ریډیو او نه دا موبایل او نه فیسبوک او نه واتس اپ هیڅ اشتهار نو او په هغه مدرسه کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ډیر زره طالب علمانو او به د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د وفات نه پس دا غوي شاګرد خاص القمر رضی الله عنه د دې مدرسې مهتمم شو هغه دا مدرسه مخ کې بوتله او به د القمر رضی الله عنه د وفات نه پس دا غوي شاګرد خاص ابراهیم نخعی رحمه الله د دې دریم مهتمم شو او دا مدرسې مخ کې بوتله او به د ابراهیم نخعی رحمه الله د وفات نه پس دا غوي شاګرد خاص امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب امام د ټولو امامانو استاد دغه مدرسې مهتمم هم دي او صدر مدرس هم دی رئیس دارالافتاء دی او دغه مدرسې اهتمام هم ورسره دی نو دا مدرسه دوی بیا مخ کې بوتلې ده او دا نن چې امت مسلمه مزي کوي او سیراب کیږي په کومه فقه باندې دا فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دغه مدرسه کې جوړه کړی ده اصول فقه جوړ کړه فقه جوړ کړه 12,75,000 مسائل د دې استنباط د قران حکم په دغه مدرسه کې زما محترمو دا د مدارس دا سلسله شروع شو او دا د مسجد نبوي او د صوفي مدرسې نه دا صحابه کرام روان شو په ټوله دنیا کې خوار شو په ټوله دنیا کې چې کوم ځای مسجد دی مدرسه ده علماء کرام دي د دین کومه شوبه ده
دا دغه مسجد نبوي او د صوفي مدرسې شاخونه دي. مفتی شفیع رحمت الله علیه معرف القرآن کې لیکلي پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس 25 کاله کې دنه صحابه کرام مشرق مغرب شمال جنوب ته ورسېدل. ټولي دنیا ته د اسلام پیغام ورسو. هغه وخت کې به څومره سختی و، نه دا سړکونه او نه دا ګاډي او دا لارې موټرې او نه دا ریل ګاډي او نه دا هوایي جهاز، دا وسایل نو پته نه لګي په څومره مشقت او تکلیف او لوګي تندې دا به صحابه کرامو برداشت کړي او په ټوله دنیا کې خواره شوی د اسلام پیغام رسولي. خرجوا وما رجعوا الى بيوتهم، دا الله د دین د پاره کورونه پرې خو د مدینه منوره پرې خو دا او په ټوله دنیا کې خواره شو، واپس کورونو ترانه لل، قبرونه د الله په لار کې جوړ شو. اکثر ملکونو کې د صحابه کرامو قبرونه دي. امام مالک رحمت الله علیه فرمایل چې د پیغمبر علیه السلام په دور کې په آخري دور کې د صحابه کرامو تعداد 1,24,000 کم و بیش، او پیغمبر علیه السلام چې ذمہ داری ورکړو دا صحابه کرام په ټوله دنیا کې خواره شو، نو په پوره حجاز مقدس کې د 10-12 صحابه کرامو قبرونه شته، باقی صحابه کرام په ټوله دنیا کې خواره شوي. دا تاریخ لیکلی د افغانستان په دې تور غرونو کې د 70 نواله 75 پورې صحابه کرام دفن دي. دا صحاب بابا چې یادېږي پېښور کې عام علماء کرام وی دا له 7 صحابه دي. شیخ حسن جان سے نور الله مرقده به فرمایل دا 30 نواله 35 پورې صحابه دي قبر کې دفن دي. هندوستان کې 25 صحابه کرام دفن دي. چین والا صحابه کرام نه پرې خودل، نو هغه صحابه کرام یو صحابي چین ته ورننه وتل، د تجارت جامع اختیار کړه او په چین کې چنن دا څومره مسلمانان دي او څومره اسلام دی، دا د هغه تو صحابه کرامو قبرونه هلته جوړ شوي دي. په ټوله دنیا کې صحابه کرام خواره شو د الله د دین لپاره او د الله پیغام ټوله دنیا ته ورسو، د پیغمبر علیه السلام امانت ټوله دنیا ته ورسو. خو زما محترم بنیاد ورله دغه مسجد او مدرسه جوړه شو، ځکه دا مسجد او مدرسه ډیره په اخلاص باندې جوړه کړې و. نو زما محترم د استاسو په محله کې چې دا مسجد جوړ شو دا د هغه مسجد نبوي شاخ دی. دا کومه مدرسه چې جوړه شو دا د هغه مسجد نبوي شاخ دی. ستاسو تعلق د مدینه منوره سره دی، ستاسو تعلق د مسجد نبوي سره دی، ستاسو تعلق او نسبت د صوفي مدرسې سره دی. زما محترم دس په اخلاص په منګم خپل مسجد او مدرسه بادو په تعمیر باندې په اعمالو باندې. زما محترم مسجد مدرسه بادي په ټوله علاقه باندې رحمتونه نازلېږي، دعاګانې قبلېږي. ستاسو ماشومان دلته راځي د قرآن د زده کړې دپاره. من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر المتعلمين. تاسو کې څوک هم دا غواړي په دنیا کې راته جنتیان ښکاره شي، دا د قرآن د زده کړې طالب علمانو ته ګوري دا ټول جنتیان دي. فوالذي نفسي بيده ما من متعلم يختلف الى باب عالم الا قد كتبه الله له بكل قدم عباده السنه. زما دي قسمی په غزاد د چا قبضه کې زما ساده طالب العلم د کور نه روان شي مسجد مدرسې ترازی واړه قدمونه علي د عالم دروازې ترازی د قران د زده کړې لپاره په هر قدم ورته د یو کال د نفلی قبول شوی عبادت ثواب ملاوي. ستاسو د ماشومان ټول نابالغ دي، معصوم، بی ګناه، بی خطا، غیر مکلف، د دوی خو عملنامه شته نه، دا ثوابونه د مور پلار په عملنامه کې لیکل کیږي. وبنا له بكل قدم مدینه فی الجنه، په یو قدم ول جنت کې پورا خار جوړي. ويمشون علی الارض والارض تستغفر له، په دې زمکه را روان زمکه ورته عجیب دعا کوي، الله دې توبه خي، الله دې ستا مور پلار وبخي، الله دې ستا استادان وبخي. وان الملائکه لتزو اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. د رحمت فرشتي وزر غړې دي ماشومانو ته، ځکه د قران د زده کړې لپاره روان دي. ستاسو دی لارو کوسو کې به روزانه د رحمت فرشتي خپل وزر غړې. دا لاري کوسي څومره مبارک دي، تاسو څومره خوش قسمت یې. ستاسو د لاري کوسي به روزانه تاسو ته دعا کوي، ستاسو بچو ته به دعا کوي، د مدرسې استادانو ته به دعا کوي. وان الحيتان تستغفر له في جوف الماء. دی طالب المانو ته په اوبو کې کبان دعاګانې کوي. وشهدت الملائکه بانه متقاء الله من النار. اسمانونو کې فرشتي گوي ورکی دا د جهنم نه آزاد خلک دي، دا جنتیان دي، د دوی دعاګانې قبلي. تعلیم الصغار يطفئ غضب الجبار. د ماشومانو سبق د الله غضب او غصه سړي. نو زما محترمو
خپل مسجد خپل مدرسه په تعمیر او اعمال باندې آباد ساتو. په اعمال باندې آباد ساتل دا خو صحابه کرامو چې مسجد او مدرسه جوړ کړه نو به په اعمال باندې آباد هم کړه. د شپې بم مسجد نه خالی کېده. مدینه منوره کې د مدینه منورې مسلمانانو شپه تقسیم کړي و. د ورځې خو باسم ټول صحابه کرام مسجد کې وو. پیغمبر علیہ السلام په مسجد کې موجودو. المساجد و مجالس الانبیاء حدیث کې راځي مساجد د پیغمبرانو د ناس ځای نه دي. پیغمبران به چې څومره وابد الله په کور کې ناستو خو د شپې به مسجد نه خالی کو. په مدینه منوره کې به نیمه شپه شپږم اذان کېدو او دا شپږم اذان به څه دپاره کېدو؟ د مدینه منورې مسلمانانو دا شپه تقسیم کړي و. نیمه شپه په مسجد کې مسلمانانو عبادت کو، ذکر به کو، تلاوت به کو، دعاګانې به کولی. د شپې نیمه شپه بازانو شو او نیم صحابه کرام به کورونو کې وغوی به آرام کو. چې نیمه شپه بازانو شو نو چې کوم به عبادت کو دا غوی به کورونو تروان شو د آرام د پاره. او کوم صحابه کرامو به چې کور کې آرام کو اب فورا را پاسې د ځان به مسجد تر ورسو. د شپې به مسجد نه خالی کو، د شپې به مدرسه نه خالی کوله. دا سی به منګ مسجد مدرسه په تعمیر او اعمال باندې آباد ساتو. دا سینه چې په تعمیر باندې آباد شي بیا ورته تاله ولګو. اکثر په دې خاریو کې مساجد ته تاله لګېدلي او دا ولی وې څوک ته غلا ونه کی. مسلمان بم د الله د کور نه غلا کوي. مسلمان دومره کمزوري شو. زما محترم خپل مسجد خپل مدرسه په تعمیر او اعمال باندې آباد ساتو. نو په اعمال خبر الله علماء کرام آباد ساتي. ماشومان ته به قران خي. زما محترم دا نور خدمت په موږ تاسو په شریک باندې کو. مال بم لګو، جان بم لګو، ستړي بم کو. مسجد کې موسم لا ډیر کار پاتې دي. مدرسه هم لا برابر جوړه نه ده. لا ډیر خدمت پکې پاتې ده. دا تاسو الله مقدر کړی. دا تاسو د جنت کور دی. دا تاسو د آخرت کور دی. ځان له په شوق باندې د آخرت او د جنت کور جوړ. خوش قسمت دی هغه کس چې داغه پیسې دلته ولګي او خوش قسمت دی هغه مسلمان او هغه انسان چې هغه دلته مشقت کو ځان استړي. نو په شوق بدلته د باقی خدمت هم کو. مال بم لګو، جان بم لګو، ستړي بکو. د الله سره جمع کیږي. انسان چې وفات شي او قبر ته لاړ شي او دا ژوندۍ په خوري ورواړي قبر تیار شي، سر تخپو ته تلاوت شي، دعا وشي، ژوندۍ را روان شي. فرشتہ راشي د انسان ته وي ابن آدم دفنوک وترکوک. دا آدم زوی خخ کړو پرې خو دي. ولو اقامو عندك ما نفعوک. کنن دا ټول در سره اشار وی ولاړو نوم څه فائدې نشو درکولي. جماعت المال وترکته لغیرک. مال دولت را جمع کو خلکو ته دی پرې خو تدیر الله دنیا ته لګلی. اليوم تسير الى الجنه او الى نار حاميه. یاخذ جنت باغ تر علی یا د جهنم کاندې تر علی. مال دی راجمه کو خلکو ته دی پرې خو تدیر الله دنیا ته لګلی. دا مال به د الله په دین خرج کړي وي. د الله په لار کې به خرج کړي وي. په مسجد مدرسه به لګولې وي. په قران او حدیث به خرج کړي وي. په دې علماء کرامو په دې طلبه کرامو به خرج کړي وي. د ځان نه مخ کې به آخرت ته لګلی وي. دا بس تخپلې وي. یقول ابن آدم مالی مالی. حدیث قدسی دی الله فرمای دا بنده وی چې زما مال زما دولت. الله فرمای بنده دعوه دی غلطه ده. ټول مال شته نه دی، ټول دولت شته نه دی. وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت. مال دی مکه دی چې او دی خوړو ختم دی. او لبست فابليت. کپڑے دی واغستی زړی دی کړي دام ستاشوي. او تصدقت فامزيت. دا الله په دین د الله په لار کې او مسجد مدرسه او په قران حدیث ته خرج کړي او د ځان نه مخ کې د آخرت تولی غلي دام ستاشوي. ځکه الله سره جمع شوي. پس چند به الله بدلی درکې. وما سوا ذلك فذاهب وتاركه للناس. دینه ما سوا چې سم دي ته د دې یو سورج چوکیداری دا بتانه د وراثت په شکل باندې پاتې کی. دا استخبلی نه دي. ستا په درېمه بستا وارثان مشتو غریبانی او د هر چا په کې داوی څه پیدا شي. ولله میراث السماوات والارض. د زمکه اسمانونو حقيقي وارث څوک دی؟ الله دی. اسمان هم د الله دی، زمکه هم د الله ده. دا مشرق، دا مغرب، دا شمال، دا جنوب، دا انور، دا سپوږمۍ، دا ستوري، دا غرونه، دریابونه، انسانان، پیریان، فرشتي، ورش پای، یخني، ګرمي، خزان، بهار، عزت، ذلت، مرجون، دا ټول څه الله پیدا کړیو. الله دا نظام چلی او الله به د قیامت پر ورځ ختمیم. موږ تاسو یو څو ورځې د پاره را لګیږي. الله زموږ تاسو امتحان لري. موږ به په دې دنیا کې ځان له د آخرت کور جوړو. مال جان د الله په دین باندې خرج کو، د الله په دین باندې قربان کو.
الله سره جمع کو. او زما محترمو کم کس چې په مسجد مدرسه او په دې علماء کرامو طلباء کرامو او دین د الله لاره کې پیسې لګي د پیسې کمیږي نه د پیسې زیاتیږي. یمحق الله الربا ويربي الصدقات. سود سره مال ختميږي صدقې سره زیاتیږي. حالانکه موږ چې ورته وګورو نو سود سره زیاتیږي صدقې سره کمیږي. تا سره 1000 روپۍ دی تا ته 1500 صدقه ورکړه نو کمې شوې که زیاتې شوې؟ کمې شوې. خدا زمونږ د نظر دوکه ده. او سود سره زیاتیږي که کمیږي؟ یو کس ته دې پیسې ورکړي 1 لک روپۍ دې ورکړي ورته وی چې کال پس براله 1.5 لک راکړي نو زیاتې شوې که کمې شوې؟ ښکاري دا چې زیاتې شوې. خو زما محترم قرآن کې الله فرمای یمحق الله الربا ويربي الصدقات. سود سره مال ختميږي صدقې سره زیاتیږي. سود سره به د استعمال نم خلاص شي او صدقه چې کې صدقې سره مال کې برکت راځي نور زیاتیږي. ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیثا. د الله نه رښتیا خبره د بل چا کې دي شي. هر وعده حق او سچ ده. زمکه به اسمان ته لاړ شي اسمان به زمکه ته راشي. مشرق به مغرب ته لاړ شي شمال به جنوب ته لاړ شي. امکان شته خدای الله خبره دروغ کېدی نشي. د الله د رسول د الله د نبی خبره دروغ کېدی نشي. الله فرمای سود سره مال ختميږي صدقې سره زیاتیږي. علی رضی الله عنه له یو کس رالی وې د الله په نوم را لسراکا ورته ویله ګودرې غزه کور معلومات کوم چې کور سشته کنه. کور ته چرالی د فاطمه رضی الله عنها نه تپوس کی کور کې سشته بار یو سائل ولاړ دی د الله نوم را تاغسته چې د الله په نوم را لسراکا او ورته وی چې نور خو سنشته دي شپږ دراهم دي د وړو د پاره میخي دي کاغه ورکی. نو علی رضی الله عنه ورته فرمایل وړو سره به بیا ګورو دي سړی راته د الله نوم غسته دا غي خیال ساتم دا بدل ورک. شپږ د وړو دراهم راوړو سائل لورک سائل لاړی د الله د نوم دومره خیال وساته. دی په دروازه کې ولاړ دی یو سړی را روان دی اوخې د پړی نه نیولې د سلام یو علی رضی الله عنه ته وعلیکم السلام کم خوازي او ورته د او خرصومه وي پسوي خرسي وي په یو سلسلويخ درهم نو د سره خو پیسې نه وي. علی رضی الله عنه ورته فرمایل وي زما استاد سودا وشو اوخ زما شو دیونه پورې وتړو ته ز پیسې درلېګم. سړیو خو تړو لاړ چې هغه لاړی دیو مقزه کې علی رضی الله عنه ولاړ دی بل سړی را علی سلام یو او تاسو یو د اوخ د چا دی خلک ورته وي د علی رضی الله عنه اغه ویل ور علی السلام یو کو تاسو ته کو د او خرڅوي او یو خرڅومي وي پسوي خرڅوي وي په 200 درهم بس هغه پیسې او شمار لیدلې پیسې ورکړي او خیر روان کدی لا کور ته نه دیتلی. یو کس ته आवाज کو یو سلسلويخ دراهم ورکړه وي دا د اوخ مالک لو رسو او کور ته چلاړي فاطمه رضی الله عنها له شپېته ورکړي ځکه په 200 خرڅو. هغه حیران شو تاسو ته کو دا پیسې چرته وي شپږ د وړو دراهم هغه خو د سائل ورکړ او مال د شپېته راکړي. نو عجیب جواب ورک وی فاطمه ته اوریدلی ندی قران کې الله فرمای من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. چا یو نیکی راوړه په لاس چند به بدلا ورکو. مطلب دا چې چا په اخلاص باندې یو راکړه زبل لس ورکوم د الله خزانه ډکې دي تا ورل شپږ ورکړه الله در شپېته درکړي. ته به یو لګي د الله په کور د الله په دین د الله په لار کې الله به لس درکې ته چې لس لګي سل بدر کې سل لګي زر بدر کې زر لګي لس زر بدر کې لس زر لګي لاک بدر کې لاک لګي 10 لاک بدر کې او 10 لاک لګي کروڑ بدر کې او زپ برا. ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیثا. د الله نه رښتیا خبره د بل چا کې دي. هر وعده حق او سچ ده او پیغمبر علی السلام قسم خوړلی زما د الله په ذات قسمی چې صدقې سره مال کمیږي نه مال زیاتیږي. قسم خوړلی اوس د الله وینا د الله د رسول وینا الصدقه ترد البلاء. صدقې سره مصیبتونه ختمي. پیغمبر علی السلام فرمای تاسو د خپل بیمارانو علاج په صدقه باندې وکي. صدقې سره بیماری ختميږي مصیبتونه ختميږي. زمنګ پیسې د الله په دین لګي د الله په لار کې لګي په مسجد مدرسه لګي په قران حدیث لګي. زمنګ پیسې په پټانه تحصیل کې نه لګي. منګ به د عدالت او د کچرو منډي نه وو. منګ به هسپتال ته نه محتاج کیږو. منګ به ډاکټر ته بلین کې نه ولاړ. منګ به د لیباټرو چکر نه وو. منګ کور کې بناګهانی مصیبتونه نه راځي. زکه صدقه رد البلا د مصیبتونه صدقې سره ختم کړي.
نو زما محترمو مال جان به د الله په دین باندې لګو او زما محترمو د قیامت پر ورځ به میدان محشر کې الله تپوس کوي انسان به د خپل ذهن قدمونه نشي چتولی چې د سلورو خبرو تپوس دي نه شوي وان عمره فيما افنا عمر دې سکه ختم ک وان شبابه فيما ابلا ځواني دې سکه ختم کړه وان مال من اين اكتسبه وفيما انفقه مال دې کم زی وګټو کم زی دې خرج کو وان علم ما زامل فيه په خپل علم دې سونه عمل کړو عمر دا امانت ته من یو بل نه تاسو کله کا وخت څنګه تیریږي مړه به ډیره تیر شو لګه پاتې ده دا دې الله درکړو د عمر چې ډیره تیر شو لګه پاتې ده دا خو امانت ته الله بدر نه یو سکند ته پوس کوي میدان محشر کې ځواني دې سکه زړکړه عمر دې سکه ختم ک من وی جوانی دیوانی ہے جوانی دیوانی نہیں جوانی امانت ہے الله بیرانه ته پوس کوي ځواني امانت ته مال امانت ته کم زی دی وګټو کم زی دی خرج کو د ګټې زیبم خې حرام خو دې نه وی راوړي په جواری خو دې پیسې نه وی ګټلې پر رشوت خو دې پیسې نه وی غشتي په سود خو دې پیسې نه وی زیاتې کړي پیسې دې کم زی پیدا کړي غلط ساين خو دې نو کړي او په ډیوټي کې په ملازمت کې خو دې خیانت نو کړي په مزدوري کې خو دې خیانت نه دی کړي پیسې دې کم زی وګټلې او بیا دې کم زی خرج کړي نن د مسلمانانو پیسې کم زی لګي په دې رسمونو رواجونو باندې پلار چې زویله واده کوي په کویدن باندې په ګوډ باندې په نخه باندې نکریزو باندې اورا باندې جنج باندې پالنګ باندې حالان کې دا سوچه دي اندوانو رسمونه دي خپ دې مړو کې تاسو ګورئ دا د لومبۍ ورځې خیرات دا درېمه دا جمعه دا سلويختي دا کال چرته د علماء کرامو نه تپوس کړي دا کارونه شریعت کې شته دا خو رسمونه رواجونه دي پیغمبر اسلام په زمانہ کې دا رسمونه رواجونه په نوم باندې شوی خیرات هر وخت جایز دي صدقه هر وخت جایز ده خدا موږ چې کوم رسمونه رواجونه شروع کړی دي دا زین موږ د قیامت پر ورځ الله ته خو دی شو چې موږ په دې ځای کې پیسې لګولې دا ځای کې خپل مال لګو چې د قیامت پر ورځ الله ته وخیو چې الله ما په مسجد ستا په کور باندې ما پیسې لګولې د من کلی کې مدرسه جوړې ده ما په مدرسه پیسې لګولې الله ستا په دین باندې می خرج کړی دي الله ستا په لار کې می خرج کړی دي الله په حج عمره می خرج کړی دي دا شی کې ولګو چې الله ته د قیامت پر ورځ وخیو نو زما محترمو مسجد مدرسه کې به مالم لګو جان بم لګو خپل صلاحیت او استعداد بم خرج کو او دې سره برابر الله د حلال رزق دروازې کولو او زما محترمو چې زمونږ تاسو مینې زمونږ تاسو محبت د مسجد او مدرسې سره د دې علماو سره د دې طالب علمانو سره د الله دین سره زما محترمو هر کور کې به الله حافظ قرآن پیدا کی هر کور کې به الله عالم پیدا کی په هر کور کې به زنانو کې به الله عالمان پیدا کی ستا کور به الله د هدایت او د خوشحالي مرکز جوړ کی ځکه ته د الله کور آبادی په تعمیر اعمالو باندې الله بستا کور آبادی ستا په سوسو پښته کې به الله نیکان صالحان حافظان عالمان پیدا کی نیتو کو چې په هر کور کې به حافظ او عالم پیدا کو ان شاء الله زنانو کې به عالمان پیدا کو ان شاء الله یو بچی چې دا حافظ او عالم جوړ کو ان شاء الله دا به زمونږ د آخرت د پاره غټه توخی دا به زمونږ تاسو د پاره صدقه جاریه مرګ یو حقیقت دی کل نفس ذائقه الموت كل شيء هالك الا وجهه كل من عليها فان دنیا خو ټول فانی د مرګ یو حقیقت ته ور روان دي لكل داء دواء د هر بیماری د پاره علاج تا یو مرګ د شي بیماری د چني داروشته ونی علاج تا الموت یاتی بغتة مرچ راضی اچانک راضی زما محترمو مرګ نه پس انسان قبر تلار شي د ژوندو د عمل محتاج شي حدیث کې راځي مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث انسان وفات شي قبر تلار شي د خور او انبار په جوړ شي نو دی به د ژوندو د عمل محتاج شي دا د سیدی له ډوبېدون کې انسان وبو کې چې سړی ډوبېږي هر څه تلاسه چی واخی ولید الوخو تلاسه چی کپڑے ولید کپڑے تلاسه چی ډکی ولید ډکی تلاسه چی پلاستیک ولید پلاستیک تلاسه چی ولی کې دې شي د ډوبېدو نه بچ دا قص انسان قبر تلار شي په انتظار دی د مور د پلار د رور د خور د خزي د بچو د گاونډي د دوست د خپل شب د مرګري کې دې شي وریات سم یو 2 رکعات نفل را پسیو کی تلاوت را پسیو کی ذکر او کی استغفار او کی دعا او کی صدقه او کی خیرات او کی او د دې ژوندو په دې لګ عمل باندې زما بیړه پارشي دا غزه ته موږ تاسو ټول رواني څومره خوش قسمت دی هغه مور پلار
چې د دنیا نه لاړل او ټول بچی نیکان دي او صالحان دي او د قرآن حافظان دي عالمان دي د دې بچی به د څومره شاګردان د یو بچی شاګردان او بیا د یو شاګرد به څومره شاګردانی او بیا به د هغوی څومره شاګردانی په سونو په زرګونو په لکونو کروڑونو اربونو کربونو تعداد الله ته معلوم دی یو نه ختمیدونکې سلسله به جاری شي کم مور پلار چې د خپل بچینه حافظ قرآن جوړ کړي عالم جوړ کړي دا اجرونه ثوابونه به ټول دغه مور پلار ته ملاوي که ډیر نه کم از کم کور کې یو حافظ قرآن پیدا کو یو عالم پیدا کو دا به هم د آخرت دپاره غټه توخی او زما محترم و مشرانو خدمت کې درخواست دی په خپل تبلیغ کې وختونه ولګوي تبلیغ ساده مهنت دی او د لکونو انسانانو ژوند کې انقلاب راوست تاسو که ګورئ دی معاشره کې دا ګیره دا ټوپۍ دا پټکي دا د زنانو پرده دستانی جرابې دا برقه دا دینداری دا مساجد دا مدارس دا علماء کرام دا د قرآن بهترین قاریان حافظان دا د دې ساده مهنت برکت دی پلار دیندار شو بچو ته خیال شو بچی مدرسه کې داخل ک چې زما کور کې د بچی د قرآن حافظ جوړ شي عالم جوړ شي په ټوله دنیا کې الله انقلاب راوست 30 35 40 سال مخکې بچی نه چا قرآن حافظ نه جوړو سم بچی به مزیدار بچی به قابل بچی به اسکول کالج یونیورسيټي ته لګ ډاکټر به ته جوړ انجینیر به ته جوړو معذور به مدرسې ته ولګ مړ مولا خو به ته جوړ شي کړ د دین کونړ چترال افغانستان باجوړ دا غزي خلک دیندارو دلته براتل په دې علاقو کې به امامت کو د دې وطن خپل بچی عالمان نو چا بچی نه عالم نه جوړو پر رمضان کې به دا مشران ګرځیدل اړه به شین شو تراو کې د ختم د پاره د قرآن حافظ به پیدا نه او چې پیدا به شو بسترګو به معذورو د قسم بچی خو چا مدرسه کې نه داخلو چرته علاقه کې یو مسجد کې به ختم کېد اوس د رمضان نه 3 میاشتې مخکې دا د قرآن حافظان ګرځي ځان له مسجد ګوري نه ملاوي په اجره کې ختم بیٹک کې ختم په کور کې ختم الله دې نورم زیات کی او سو ختمونه علماء کرام څومره ډیر شو تاسو به خپل علاقه کې دلته د قرآن حافظان وشمارئ تعداد درته معلوم دی د قرآن حافظان او به علماء کرام به وشمارئ چې تاسو د علاقه کې څومره علماء کرام او څومره دی وخت کې طالب علمان په مدرسو کې داخل دي عالمان جوړي د قرآن حافظان جوړي الله انقلاب راوست په بار دنیا کې الله انقلاب راوست د افریقی په ځنګلونو کې د یورپ په ملکونو کې الله مساجد مدارس جوړ کړل نو زما محترم په خپل به ان شاء الله ټول تبلیغ کې وختونه لګو لا سوچت کو ان شاء الله څلور میاشتې به لګو او ان شاء الله د علماء سره مدارس سره بکلک ربط تعلق مینه محبت ساتو او په خپل کور کې به ان شاء الله یو بچي حافظ عالم جوړو ان شاء الله او په زنانو کې به معلمان پیدا کو د زنانو ډیر لوی ضرورت دی د امت نیمه حصہ د زنانو په شکل د کورونو کې موجود ده تاسو وګورئ جمعه بیان اورئ د جنازي بیان اورئ د قبرستان بیان اورئ د جوړی جرګي بیان اورئ په شبي جمعه کې بیان اورئ په اجتماع کې بیان اورئ په ختم کې بیان اورئ د ستاربندو کې بیان اورئ زنانه د کور په چار دیواره کې قید ناشتي دي اخواران خبر راوتی نشي پرده فرض ده للمرأة ستران الزوج والقبر زنانو د پر دو پردي دي یا خاوند دي یا قبر دي ناقصات العقل والدين عقل هم کمزوري دي دین هم کمزوري دي شیخ حسن جان صاحب نور الله مرقده به فرمایل د هر خزي عقل د خاوند د عقل نه 50 ګرام کم دي عقل هم کمزوري دي دین هم کمزوري دي تاسو ګوري په دې مړو ژوندو کې رسمونه رواجونه سوکي دا نارینه کې ګدا زنانه کې دا غوي خپل کتابونه دي 5 مذهب دي څورته ویلم نشي یو سړی راغلی ویزویله می رشتہ وکړه او نیت میکړي چې په سنت طریقه به ورله واده کوم ما تر سنت طریقې د واده چلو خې کم کارونه وکوم او کم بنکم ما اول د تاغه کارونه خیم چې کم بنکي ځکه هغه ډیر دي د کېدو خو دوه کار دي د سنت طریقې واده آسان واده د صحابه په دور کې ټول آسان کار دا واده زمنګ په دې زمانہ کې د ټول ګران کار واده دي پلار چې زویله واده کې شل کاله کې د قرض نه خلاصي یو زویله واده کې ونورو تخواران ټول سپینګری شي کا ورته سي اشاره کوي گزاره کوا اول بدا یو قرض خلاصو بیا به بل واده کو نستا په ژوند خدا قرض نه خلاصي یو لوادو کې نو ټول سپینګری شي دغه واده ګران کار دی د عمر رضی الله عنه کور والو وفات شو په کم ټیم چې جنازه شو سبا پاک کټې می بل نکاح وکړه د شدید دور کې چرته شي موږ په دې دور کې خو چې چا کور والو وفات شي یو کال به هیڅ نو یا شي بخپه ګرځي تندې به راچوي د کور والو وفات
او کال پسم نشي ویلې چې مال واده اسی دي زنانو ته اشاره مشاره کوي یره دوا کوي دا ملمانم زی راځي او دا ماشومان او دا کپړې او دا لوخي او دا ترکاری او کټوي سمسه یار څه ګډوډ دي دوا کوي چې الله رحم وکي مطلب دا مال غم وکي او دا خو ویلې نشي چې دا اشاره دا زنانه ویني غوي ورته سوي اے د خدای ظالم استا خو لا خپل دی وینو ډکه د تا د بل واده سوچونه شروع او هغه در نه رشوا اوس باغې باندې غز غز درب ولر د خپل دی وینو ډکه دا رسمونه دي رواجونه واده نه غم جوړ شوی نا سړی ته ما له سنت طریقې واده درته وېما خو اول درته هغه کارونه خیم کم بچ نه کې او اخره کې درته هغه وېم چې کم بکې نه کې دو کارونه ډیر دي کویدن بنه کې کویدن کې به ګوټ نه کې نه خبنه کې نکریسی بنه کې اورا بنه کې جنج بنه کې پالنګ بنه کې د واده صدی په زنانو نه کې د جنج اعلان به د مسجد په سپیکر نه کې او چې وست نه کې ولیمه به نور کې ما سړی راته داسې قتل وي تاسو به پریسه خود وي زما دا غریوان دي روغ نه دی خو ما ته ولی وي دا د سنت طریقې واده مې کې کور ویل قسم په خدای کور واله مې دومره سرتیزه ده وي دا غریوان برانه وشلې نو مالوس درته وې مغه واوره کنه دوه درې کار دي وی وای زکه مکواو مې ورېدل او عمل په بیاو نکم ډبل ګننګاری کې بس مو وای اغه روانه ورېد دا د زنانو کتابونه دي دا د اندوانو رسمونه دي مونږ ته واده څومره ګران کړي حالان کې سنت طریقې دونه مختصر واده دي مسجد کې نکاح او تړه د نکاح اعلان وکا نکاح ښکارا کا د شپې په تیار کې رخصتي وکا شپه تیر شوا سار د وس مناسب ولیمه ورک دا واده دي او د وس مناسب ولیمه ورکا پیغمبر علی السلام ولیمه کې یو ځل چواری تقسیم کړي بل ځل ستوان تقسیم شوی بل ځل قجوري تقسیم کړي بل ځل لوخي کې پیر وړل لګ لګ اوس کې دا ولیمه ده یو ځل پیغمبر علی السلام دسترخوان واچو صحابه کرامو ته فرمایل ک تاسو سره د خوراک شي دل تکې دی خو له بخوګه کو دا ولیمه شو نو زما محترم دا رسمونه رواجونه دا زنانه خبر نه دي عرض می دا کو چې په خپل زنانو کې معلومات پیدا کې ژوند بدر آسان شي پرده به عام شي د معاشرین بی حیايي به ختم شي بی پردګي به ختم شي رسمونه رواجونه او جهالت به ختم شي غفلت به ختم شي او د مور داغيګه د بچي د پاره درسګا ده مور چې دیندار د خپل اولاد به صحیح تربيت کوي چې مور دیندار نه ده هغه د خپل بچي صحیح تربيت کولی شي الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي او زموږ تاسو حاضری دا ناس تا راتل وینا اوریدل دا د الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین